بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس په فایند اند سلیکټ کې چې دی هغه ریپلیس چې دی یو څه ټیکس لیکل په بل باندې بدلول. مثال لازم دلته فایند وټ کې چې دی تاسو ورته لیکل کوئ او ریپلیس ویت سره بدلیږي. شارټ کټ چې دی کنټرول پلس اچ دی. کله چې تاسو کیبورډ نه کنټرول پلس اچ وهئ تاسو ته به فایند اند ریپلیس چې دی دغه ریپلیس خپله اوپن کیږي. کنټرول اچ راځو دلته زه وایم چې مثال دلته چې دا کوم ډاکټران دي دا ټول بدل کا په څه باندې په ګارد باندې بدل کا. مثال دلته زه لیکم ډاکټر ورې فایند نیکس باندې کلیک کوئ پیدا کوي به ګوره ډاکټر یې پیدا کړ. فایند زه ورته وایم چې دا ریپلیس ود مثال ګارد دی بدل که ګارد. اوس راځو دلته ریپلیس کدی باندې کلیک کوو کم چې سلیک وي لکه دغه سلیک دی دا یو دانه به ریپلیس کړي ګوره ګارد کنه ته وایې چې څومره په دې شیټ کې د ډاکټر دي دا ډاکټران ټول په یو ځل باندې ګاردانو ته تبدیل کړي. نو ریپلیس آل باندې چې کلیک کړي ګوره آل ډن وی میډ فور ریپلیسمنټ څلور دانې چې وو ټوله ګارد ته تبدیل شو. همدارنګه په دې اپشنز کې چې د تیرو درس کې مونږ دغه فایند کې چې مونږ لوستي وو شیټ همدارنګه بای روز بای فارمولا میچ دا هم لوستي وو. اوس صرف دومره راځو فارمټ یې تاسو تغیروئ. فرض مثال تاسو راځئ دلته چې دې ته هم چې دی بیکګراوند کلر یلو ورکړی دې ته هم ورکړی فرضاً دغه څو نومونو ته چې دی بیکګراوند کلر مونږ ورکړو. راځو کنټرول اچ ته ریپلیس ته زه غواړم چې دا کم فارمټ دی ګوره فارمټ دا لرې کوو دا کم لیکل چې مونږ کړي دا زه لرې کوم صرف فارمټ مونږ تغیروو. فارمټ باندې کلیک کوو او دلته راځو فل کلر ته. فل کې مونږ دا یلو کلر ورکړی زه غواړم دا خو به پیدا کړو. ګوره فایند نیکس باندې چې کلیک کوو یلو کلر مونږ ته پیدا کوي هغه درې ځای دی. ریپلیس ود کم کلر سره تغییر مثال زه غواړم چې دا تغییر کوم فرضاً دې کلر ته اوکې کې دی نه اوکې ګوره که ریپلیس باندې کلیک کو یو به تغییر شي که ریپلیس آل باندې کلیک کو ټول به تغییر شي د فارمټ هم تغییر. همدارنګه تاسو یو بله طریقه هم کارولی شئ. مثال دلته راځئ دې ځای نه چې دی دلته فنټ کلر هم ورته مثال ریډ ورکړی دا ځای نه راځو داسې ریډ کلر دی. زه راځم کنټرول اچ وهو ریپلیس ته راځو دلته به راشو زه ورته وایم چې دلته پیدا که ماته دغه تیر کلر چې دا کلیر کوو دلته فنټ کلر دی. اوس فنټ کلر کې راځو دا ریډ کلر مې ورکړی دا اوکې که دی نو اوکې. راځو فارمټ څه سره بدلی دا فل کلر به زه کلیر کړم او فنټ ته راځو کلر چې دی ریډ دی زه یم چې دا دې تغییر شي ګرین ته اوکې که دی زه نه او ریپلیس باندې کلیک وکړه یو دانه به ریپلیس شي دا ګوره ریپلیس آل باندې کلیک کړه ټول په یو ځل باندې ریپلیس شي. نو دا د فارمټ خبره شوه چې فارمټ یې څنګه تغییرېږي. همدارنګه بارډر وغیره هم تاسو کولی شئ. مثال همدغه کلر دی فرضاً زه غواړم چې دا کلر لومړی دلته پیدا کول ته راځو فنټ کلر ته مثال دا ګرین کلر مونږ ورکړی او دا اوکې که. اوس راځو د دې فارمټ چې دی تغییر که دلته کلر هم ورته چینج و مثال زه غواړم چې دا کلر دي شي. همدارنګه بارډر دی چې دی دا واخلي آوټلاین دا بارډر به ته لرې کړو دا دې واخلي. همدارنګه چې دی فل کلر دی داسې شي اوکې ریپلیس باندې کلیک کوو ولې دا بارډر هم تغیر شو که ریپلیس آل باندې کلیک کوو ورته ټول چې کوم فارمټ مونږ ورته چینج کړی هغه ټول فارمټ دلته اپلی شو. نو دا د ریپلیس خبره شوه چې تاسې پوه شئ. بل دی ګوټو چې دی د نوم نه ظاهره دا تللو ته وایي یو ساحې یو ایریا ته ځې شارټ کټ یې ګورئ ګوټو باندې کلیک کوئ دا راځي یا شارټ کټ دی کنټرول جی. مثال زه ورته یم فرضاً یو د سیل ادرس ورته ورکوم مثال اچ لس ته لاړ شه دلته ورته لیکم اچ او څومره رو اچ کالم ته لاړ شه لسمې رو ته لاړ شه اوکې که دی نه ګوره اچ لس هماغه اچ لس ادرس. همدارنګه فرض مثال زه ورته یم ګوټو راځم ورته یم چې مثال ته لاړ شه د کې 200 ته لاړ شه د کې کالم ته به لاړ شي 200 مې رو ته به لاړ شي تاسې وګورئ کې کالم 200 بیا کنټرول جی وهو شارټ کټ یې دی زه ورته یم چې A1 ته لاړ شي
A1 اوکې کدی نه بیرته A1 ته دلته راغی. نو دا د ګوټو خبره شوه. ګوټو سپیشل به انشاءالله بل درس کې وایو او دې پسې چې دی فارموله وایي. اوس په دې شیټ کې موږ سره فارموله نشته. زه غواړم دلته فارموله راوړم. آټو سم دا یو کلیک بیا کلیک آټو سم راغی. زه ورته وایم آیا په دې شیټ کې موږ سره فارموله کار شوې ده؟ هر ځای کې چې څومره فارمولې کار شوي په دې شیټ کې ټولې به درته شو کوي. فارمولاز باندې کلیک کوئ وایي دغه ده فارموله یې سلیکټ کړې ده اتومات. همدارنګه بل دی کمنټس. کمنټس اوس موږ نه دی اخیستی. کمنټس د شارټکټ له لارې مو اخیستلی شي او یا چې دی ریویو ته راځئ. ریویو نه چې دی تاسې کمنټ اخلئ. دا کمنټ مو واخیست. اوس مثال تاسو ته معلومات نشته چې آیا په دې شیټ کې کمنټ شته یا نشته. تاسې راځئ په کمنټس باندې کلیک کوئ. تاسو ته سلیکټ کوي چې دغه کمنټ دی. ورپسې بله خبره دا کوي کنډیشنل فارمټینګ. موږ په دې کې چې دی کنډیشنل فارمټینګ نه دی کار کړی. مطلب اوس ورته یم چې دلته راځو کنډیشنل فارمټینګ کې فرضاً زه غواړم چې دلته یو آیکن سیټ راوړم. داسې زه غواړم چې آیا په دې شیټ کې کنډیشنل فارمټینګ کار شوی موږ ته شو کوئ هو دغه دی. همدارنګه بله خبره دا کوي چې کنسټانټ ثابت عددونه راته شو. ګورئ دا فارموله چې د سلیکټ نه کړه دغه نور چې دی ثابت ټکس یا لیکل او عدد دواړه موږ ته ثابت دي. مطلب فارموله یا فنکشن ور باندې عملي شوی نه ده نو هغه موږ ته شو کو. خو دغه لاندې چې کوم عدد دی دی شو نه ولې دا ځکه دا فارموله ده. بله خبره دا کې ډیټا ولیډیشن. آیا په دې شیټ کې کوم ډیټا ولیډیشن کار شوی دی یا نه. نو راځو ډیټا ته او ډیټا کې ډیټا ولیډیشن باندې کلیک کوو. زه ورته یم چې د انویلیبل ځای هول نمبر مثال فرضاً زه ورته یم چې د 60 او شپېتو ترمنځ عدد دی اخلي. اوکې که دې نه اوس موږ ته پته نشته چې آیا په دې شیټ کې ډیټا ولیډیشن کار شوی دی یا نه. راځو دلته په ډیټا ولیډیشن باندې کلیک کوو. موږ ته ښایي چې په دې شیټ کې دغه ساحه کې ډیټا ولیډیشن کار شوی دی. بیا راځو بله خبره کوي سلیکټ آبجیکټ. انزرټ ته راځو. انزرټ نه چې دی دلته به راشو السټریشنز ته او دې ځای کې به زه شیپس راواخلم. فرضاً یو شیپ مې دا راواخیسته دا مې ډرا کړه. بل به دا راواخلو. همدارنګه بل به دا ایرو راواخلو. دا مې ډرا کړه. اوس راځو بیرته هوم ته. ګورئ هوم کې چې دی سلیکټ آبجیکټ که چېرته موږ اوس سلیکشن کوو موږ سره چې دی دغه سیلونه سلیکټ کېږي کالم او روز سلیکټ کېږي. زه یم چې نه یوازې د موږ سره دغه شیپس سلیکټ شي نو تاسې به دلته راشئ په سلیکټ آبجیکټ باندې به کلیک وکړئ. اوس چې تاسو سلیکشن کوئ یوازې شیپس سلیکټ کېږي. ګورئ هغه سیلونه سلیکټ نه شول. ورپسې بله خبره دا کوي چې سلیکشن پین په دې باندې کلیک وکړو. موږ دلته دغه کم شیپس چې دي د هغوی دلته هسټري ښیي. ګوره ایرو ده سټار ده ریکټینګل ده. د سترګې باندې کلیک کوو هایټ کېږي. سترګې مو بندې کړئ ورته هایټ شو بیرته یې شو کوئ دې ځای نه. همدارنګه که دا چېرته داسې یو ځای کېږدو داسې تاسې غواړئ چې یو لاندې بره وړئ. فرضاً سټار دی زه دا غواړم چې بره ویسم د ټولو نه پاس. مثال ایرو دی زه غواړم د ټولو نه لاندې کړم. داسې ټولو نه لاندې شو. هایډ ال ټول هایډ کړه. شو ال ټول شو کړه. ټول شو شو. نو زه اوس راځم دا سلیکټ کوم. سلیکشن نه وروسته زه ډیلیټ بټن پرس کوم نو یوازې موږ ته به څه ډیلیټ شي شیپس ډیلیټ شي. نو دا زموږ د نن ورځې درس چې تاسې ورباندې پوه شئ. سبا به انشاءالله بل درس کې ګوټو سپیشل وایو.